الحمد لله على الإسلام دين العلا. الله تبارک وتعالى د دې عظیم دین اسلام نعمت مونږ ته راکړی. تاسو پوهیږئ چې په نړۍ کې څومره انسانان ژوند کوي او په دې انسانانو کې څومره انسانان د الله د بندګۍ نه محروم دي، څومره انسانان د الله سره د تعلق نه محروم دي. الله تبارک وتعالى د دنیا هر څه ورکړي دي، خدا یو انعام ور باندې نه د کړی چې هغې ته الله پاک د اسلام دین نصیب کړی. موتا ته الله تبارک وتعالى عظیم دین د انبیاء دین را کړی. تاسو پوهیږئ په نړۍ کې تقریبا د یو سروې او د معلوماتو مطابق دا ده چې 1 میلیونه انسانان د غوا بندگی کوي، د سپي بندگی کوي، د خره بندگی کوي، د تیږې کوي، د لوټي کوي، د مار کوي، د لړم کوي، د انسان د عضو مخصوصه کوي. مال لري، نسب لري، قوم لري، عزیز لري، نظامونه لري، حکومتونه لري، د وخت فرعونیان دي، والله پاک هغې باندې د اسلام انعام نه ده کړی. موته د الله تبارک وتعالی وړیا را کړی. 1 میلیارد 300 میلیونه انسانان د الله د وجود نه منکر دي. د دې ټولو کائناتو د دې مخلوقاتو خالق او مالک نه مني. هغه وی د هر څه په خپله باندې کېږي، کمونستان، دهریان، ملحدین، روسیا، چین وغیره د الله وجود نه مني. الله تبارک وتعالی هغې ته د دنیا ټولې انعامات ورکړي دي، خو سپېڅلې کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله ورته نه ده نصیب کړې. ته الله تبارک وتعالی مفت کې نصیب کړې ده. 1 میلیارد او 200 میلیونه انسانان د الله په دې ځمکه باندې د 3 خدایانو قایل دي، وایي چې ان الله ثالث ثلاثه، یهود او نصارا. هغې د الله سره الله انبیا شریکان کړي، د الله سره عیسی او مریم علیهم السلام خدایان نیولي، او ته مسلمانه الله تبارک وتعالی تا ته وړیا دا کلمه در کړې ده. الله څومره احسان کړی. که ته د اروپا ژوند نه لري، ته د اسلام عظیم نعمت لري. که ته د اروپا بلډینګونه او ډالر او هیرو نه لري، ته د محمد رسول الله په څیر نبی لري صلی الله علیه وسلم. د اسلام عظیم نعمت هغه ده چې نوح علیه السلام 9.5 کاله قوم ته دعوت ورکړ، او په دې کې یو د زوی کنعان، او تر څو چې دی غر کېده نوح علیه السلام الله ته زاړي، او اول خپل بچي ته وایي یا بنی ارکب معنا، بچیه ما سره راش، د اسلام کشتۍ ته راوخېږه، د اسلام قانون ته راش، د اسلام نظام ومنه، د الله د دې نعمت شکر ادا کا. هغې ظالم انکار وکړه د پلار د خبرې نه. الله هغه غرق کړ. نوح علیه السلام د دغه زوی باره کې الله ته زاړي چې ان ابني من اهلي، ای الله زما یو بچی د دې خلکو سره تباش. الله ورته فرمایي انه لیس من اهلک، هغه ستا اهل ځکه نه ده چې ما هغې ته د اسلام نعمت نه ده ورکړی. د نوح علیه السلام په ژړا په دعا باندې الله دغه اسلام د هغه زوی ته نصیب نه کړ. او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د زنکدن تر وخته پورې ابو طالب سر ته ولاړو. یا عمي کاکا جان قل لا اله الا الله، لا اله الا الله ویا احاج لك بها عند الله، زبد الله په نسبت باندې شفاعت ستا وکم. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې تمه امید د کاکا جان سر ته ولاړ ده چې هغه کلمه ووایي، لیکن الله تبارک وتعالی ورته څه فرمایي؟ یا محمد صلی الله علیه وسلم انک لا تهدی من احببت، اے محمد صلی الله علیه وسلم د اسلام نعمت چې چاته ورکوم دا زما خوښه ده، ستا خوښه نه ده. د ابو طالب دپاره محمد رسول الله اسلام غواړي، د کنعان دپاره یې نوح علیه السلام غواړي، ستا دپاره الله تبارک وتعالی په خپل احسان باندې پیرزو کړی، اسلام در کړی. اما تا سره څه قدر شته؟ الحمد لله على الإسلام دين العلا والعز والسلام، ثم الصلاة والسلام أبدا تشمل خير خلقه.